آیت نمبر 221 دی ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. دلته مسلمانانو ته حکم دی چې کم ځای به تاسو ودونه کوي او کم ځای به نه کوي. د دې آیت شان نزول یو صحابي وو مرصد دغه یو ښځه خوښوه جاهلیت په زمانه کې هغې سره تعلقات هم وو. دې صحابي نبي صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو چې زه د دې ښځې عناق سره واده کوم. یعنې په دې آیت بیا په دې خبره بیا د آیت نازل شو چې ته نشې کولی نکاح تر دې چې هغه ایمان وروړي. مسلمان مشرک ښځې سره نکاح جایز نه ده، لکه نشي کولی مشرک ښځې سره. ولا امة خیر من مشرکه، یوه لونډي مؤمنه د مشرک ښځې نه بهتره ده. لونډي هغه زمانه کې د ډېر عام حقیر ښځې ګڼل کېدې، مګر که هغې سره ایمان وي نو هغې بیا بهتر دي. بیا د مشرکې نه که چېرې مشرکې ښځه ستاسو څونه لکه خوښه وي مؤمنې ښځې نه بهتر نشي کېدی. دلته کې د ایمان د قدر پته لګي. ولا تنکحل ولا تنکحوا المشرکین. الله تعالی فرمایي متاسو په نکاح کې ورکوي مشرکانو سړو له تر دې چې ایمان وروړي، یعنی د خپل لورانو نکاح کوي تر دې چې ایمان وروړي. او دلته کې د ښځې خبره ځکه ونه شوه چې ښځه خپله نکاح په خپله نشي کولی. دې کې به د ولي رضامندي پکاري. ولي رضامندي نه پس به فاینل لکه فیصله کیږي. د چا چې ولی یعنی مشر یعنی پلار یا رور نه بیا به دا نکاح نه کیږي. عدالت کې به هم بیا نه کیږي تر څو چې ولی نه وي، مطلب ولی نه بغیر نه کیږي. اور ولعبد مؤمن خیر من مشرک. اور الله تعالی فرمایي چې غلام مؤمن بهتر دی د مشرک سړی نه. که هغه مشرک یعنې ستاسو ډېر خوښ وي نو ډېر عزت والا مالدار وي، مګر ایمان نه لرلو په وجه غلام مؤمن ښه دی. مشرک سره نکاح ولې نه دی کول؟ ځکه چې دی خلک دی بیا لکه دې طرف ته رابلي، یعنی شرک طرف ته او اور طرف ته دا رابلي. یعنی الله خو غواړي چې تاسو جنت طرف ته راشئ، دی خلک اور طرف ته غواړي. الله تعالی غواړي تاسو جنت طرف ته راشئ، مغفرت طرف ته راشئ د الله اذن سره. یعنی مشرک سره نکاح په وجه انسان د هغه په طریقه تللی شي، د محبت کې انسان مجبور کیدی شي، که سړی او که ښځه. نقصان نه بچ کېدو لپاره دا بهتر ده چې انسان مؤمن ښځې سره نکاح وکړي. جنت او الله تعالی مغفرت به ورته ملاو شي. الله دا هر څه خلکو ته بیانوي چې هغې نصیحت حاصل کړي، پوه شي چې لکه نکاح به چا سره کول دي، لکه څنګه چې ځان جهنم د اور نه بچ کول دي. انسان مشرک سره نقصان نه زیات بچ کړي. یعنی نکاح چې د انسان نقصان بچ کولی شي جهنم نه هم. شرک سره نکاح نه کول دا هم وجدا مشرک سره سوري چې اسلام معاشره نشي جوړېدی. ښځې که یا سړي د دې ایمان ته بیا خطر شي. آیت نمبر 222 دی ويسألونك عن المحيط. شاته د نکاح خبرو شو، نکاح سره بیا تعلق خبر هم راځي. نو ځکه دلته سوال وشو د حیض په باره کې، تعلق ساتلو د باره به حیض معامله کې څه کوو. الله تو فرمایي چې حیض تکلیف دی، نجاست دی، ګندګي ده. او د حیض په باره کې سوال کولو ضرورت ولې راغی؟ ځکه چې هغه وخت کې يهوديانو چې د مشرکو سره يهوديان یا مشرک دي سره به لکه یو ځای د دې وخت تیرېدو. يهودو به حیض په حالت کې ښځې نه نفرت کو، نه به هغې سره خوراک لکه څه تیارو، نه به ورسره کو، نه به ورسره څه کار کو. مطلب هغې ته به لګېدل چې ښځې لکه بیا مکمل ګندې دي، دا ناپاکې شي بیا. او دلته کې الله تعالی واضح بیان کړه چې ښځې پوره جسم ناپاک نه وي، بلکې صرف د حیض یعنې وینې ناپاکوي. او دا وینه چې دا پس ولګي نه هغه هم ګنده شي، نو هغه بیا پاکول غواړي. نن هم خلکو ته دا پیغام دی چې ښځه ناپاکه نه وي، هغه صرف هغه کپړو لکه مونځ نشي کولی په کوم چې دا وینه لګېدلې. اوس که تسبیح یا جانماز نسلی شي نو دا کولی شي، هر قسم د کور چې کم کار یې غم کولی شي دې سره. خو یو خیال ساته چې سړی به ښځو له حیض په حالت کې به دې نه جدا اوسېږي، یعنی تعلق نه دي ساتل. او دلته کې د اذن نه پته لګي چې حیض یو تکلیف والا کار دی. مطلب دا د الله سونه مهرباني ده چې سړو ته وي چې د ښځو د تکلیف راځي دي او دی مطلب هر ښځې ته د دې وخت کې لکه خپته چې د دې سونه سر درد یا جوړونو تکلیف یا د انرژي کم شي، کمزوري راشي، تر کوم چې لکه پاکي نه راغلي نو هغې پورې تعلق نشه ساتلی. یعنی تعلق هم اسې نه هغه سې ساتل به چې څنګه د الله حکم دی، غیر فطري طریقو سره نه دي ساتل، دا حرام دي. دلته کې د حیض باره کې پته لګي چې حیض راتله د بلوغت نشانی ده، یعنی د بالغ کېدو. او دا میاشت کې یو ځل راځي او په دې کې مونځ نه کیږي، نه روژه نیسل کیږي. مطلب دینه پاکي حاصلولو نه پس بیا مونځ او روژه کیږي. په رمضان کې حیض په راتلو باندې د روژو قضا کیږي. حیض تقریبا 10 ورځې دی، یعنی دینه علاوه هم کوي نو هغه بیا استحاضه د بیماری ده. د حیض په حالت کې مونځ، روژه، اعتکاف، طواف نشي کېدی. او حیض نه پس بیا خپل صفایي خیال ساتل. الله تعالی پاک خلق خوښي ځکه د صفایي هر وخت خیال ساتل پکار دي. بهشکه الله تعالی مینه کوي توبه کوونکو سره او طهارت حاصلونکو سره، یعنی پاکي حاصلونکو سره یا پاکي کوونکو سره. آیت نمبر 223 دی نساؤکم حرث لکم.
الله تعالی فرمایي ښځې ستاسو فصل دی. فصل څه مطلب ولې دا ویلی شو؟ ښځه او خاوند تعلق داسې وي چې سړی تخم اچوي، ځمکه ښځه مطلب هغه تیاري د هغې بیا هغه خیال ساتي. او دلته کې د ښځې د عزت اهمیت پته لګي. کم سړي سره چې ځمکه وي نو هغه ځان ډېر کامیاب ګڼي، مالدار ګڼي. دلته اشاره ده ډېره ښکلې چې سړی اولاد پیدا کولو ذریعه ده او د دواړو تعلق ساتلو په ذریعه باندې اولاد پیدا کیږي. او کسان یعنی زمیندار چې د خپل فصل ته اولاد یعنی بهر کې ډېر خوشحاليږي. او دلته کې د نکاح مقصد مطلب یعنی حقوق پته لګي. نکاح بهترین رشته ده، عزت سره جون تیر شي دې سره، نو بهترین اسلامي معاشره جوړې دي شي. فاتو حرسکم ان شئتم، راشي پس تاسو خپل پټی ته فصل له یعنی څنګه چې تاسو غواړئ راتلو، مطلب الله تعالی حکم مطابق راتلل دي، یعنی هغه سره تعلق ساتل دي. وقدموا لانفسکم، مخکې لکه ولیکئ خپل نفسونو د پاره. د دې دوه معنی دي چې د تعلق مقصد اولاد پیدا کول، اولاد به د انسان مخکې پکاريږي. دویم دا چې آخرت لپاره مخکې څه ولیکئ. او واتقوا الله، یریږئ د الله نه هر وخت کې هر حالت کې. او ځان پوهه کړئ چې دا خبره یاد ساتئ چې تاسو به الله سره ملاقات یو ورځ، یعنی حرام سیزونه حرام طریقونو ځان بچ کې او نیکي کوئ چې ثواب یا اولاد صدقه جاری شي تاسو لپاره او مخکې دواړه لکه لاړ شي. او هغه څوک چې حلال طریقې کولی شي الله حکم مطابق، مطلب چې چا کې تقوا نه غي دا هر څه کولی شي او صرف الله ته پته لګي چې څوک دا الله د پاره کوي یا چا کې تقوا ده، یعنی چاته د خزې د خاوند جون پته نه لګي خو د هغې د عملونو صرف الله ته پته لګي. تاسو به څنګه بیا الله تعالی مخکې حساب ورکوي. یعنی څوک چې حرام طریقې کوي، غلط طریقې کوي، چې څوک ایمان وروړي د الله په دې خبرو او غلط لارې پرېږدي نو هغې ته الله خوشخبري ورکړې ده. آیت نمبر 224 دی ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، د نیکي کارونو نه کولو دپاره د الله تعالی په نوم قسمونه مه خورئ. قسم صرف د الله په نوم کیدی شي مګر د نیکي کارونو د منع کېدو لپاره نشي خوړلی. الله فرمایي غلط کارونو لپاره د الله نوم مه استعمالوئ. دا د برایي قسمونه دي چې د چا اصلاح به نه کوو، د چا سره به نیکي نه کوو. اوس که چېرې څوک دا قسمونه خوري نو د هغې به کفاره ادا کوي. بعض وایي چې کفاره مه ادا کوئ، بعض وایي چې نه کفاره ادا کوئ، ورکولي. خو کفاره چې ده هغه لس مسکینانو ته روټۍ ورکول یا لس مسکینانو له کپړې اغوستل، جامې اغوستل یا یو غلام ازادول. که څوک دا درې واړه کارونه نشي کولی نو درې روژې نیسل دي، بیا خپل قسم ماتول دي. او آیندې له خیال ساتل چې نیکي نه کولو دپاره قسم ونه خوړی شي. په غلطو کارونو الله تعالی ګواه نه دي جوړول. آیت نمبر 225 دی لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، هغه قسمونه باندې الله فرمایي تاسو نسل باندې کیږي چې لغو باندې وخړی شي. لغو مطلب بغیر د څه اراده یا لکه څوک چې قسم وخوري باغې باندې یا داسې قسم لکه دا قسم نه، یعنی په دې قسمونو حساب نشته. الله به هغه قسمونو نسل کوي، حساب وکړي کم چې تاسو د زړه نه خوړلي یعنی اراده سره، او د دې به جواب ورکوي. الله تعالی غفور حلیم دی. دا د الله بخشش دی، معافي ده چې انسان په لغو قسمونو نه نیسي. او حلیم دی، حلیم لکه حلم والا دی. حلم مطلب چې انسان له مهلت ورکوي چې فورا څوک نه نیسي او وخت ولا ورکوي. حلم د تحمل نه دی، یعنی برداشت. دا د الله برداشت دی چې انسان برداشت کوي هر قسم ګناهونو باوجود. په دنیا کې هر چیز ښه په رو روان دی او انسان لکه هر قسم ضرورت پوره کوي. آیت نمبر 226 دی للذین یؤلون من نسائهم، دلته کې د قسم بل قسم بیان شوی دی چې هغه ایلا والا قسم دی. ایلا څه ته وایي؟ یعنی چې کله خاوند قسم وخوري چې زه به خپل ښځې له بالکل نظم یعنی تعلق به مې سره نشته، هر قسم تعلق به نه ساتم. اوس دلته کې الله تعالی ورته فرمایل چې څوک دا قسم خوري نو دا به صرف 4 میاشتې وي، یعنی دا به ټول عمر نه. شریعت دا نه وایي چې سړی د خپل ښځه داسې ټول عمر پرېږدي، بلکې 4 میاشتې نه سړی قسم نشي خوړی. 4 میاشتې خدمتونه پس بیا سړی راځي تعلق ساتي. سړی که چېرې 4 میاشتې پوره کېدو نه مخکې راتلل غواړي نو راتلی شي. که چېرې 4 میاشتې پوره کېدو نه پس هم سړی رانغی تعلق یې نه ساتو نو اوس ښځې ته د دې اجازه شته چې عدالت ته لاړ شي. عدالت به فیصله کوي. سړي ته به وایي چې یا خو دې ښځې له واپس لاړ شه یا دې له طلاق ورکړه. ښځه داسې څوک نشي پرېښودی. او دلته پته لګي که چېرې سړي قسم نه یې خوړلی او هغه ښځې له مطلب څه وخت یا کال پورې لږ نشي لکه را نشي نو په خپله بیا دا طلاق نشي کېدی. دویم دا چې یو سړی قسم نه خوړلی ښځې له نه راتلو او هسې بې وجې ښځې له نسي لکه تعلق ساتلو لپاره نو د دې وخت کې ښځې سره 4 میاشتې دي. دې نه پس بیا عدالت نه خله اخیستی شي چې دا سړی تعلق نه ساتي. په خله او طلاق کې فرق دی. څه فرق دی؟ خله کې ښځه په خپله سړي نه جدا کېدل غواړي، طلاق به سړی ورکوي. او دې آیت کې پته لګي چې الله تعالی د ښځې هم حقوق یې ښه دي. فإن فاءوا، که چېرې سړی 4 میاشتو کې دننه راغی ښځې له نو الله تعالی غفور رحیم دی، معاف به کړي. کفاره به هم بیا هغه ورکوي، یعنی سړی به کفاره ورکوي. آیت نمبر 227 دی وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
اوس که سړی قسم خوړلی وي په زړه کې یې اراده وي د طلاق ورکولو او د دې پټې ارادې هم الله اورېدو والا دی یعنی پوهېدو والا دی یعنی د دې ارادې د طلاق به ښځې ته پته ني مګر الله ته د مخکې نه پته ده چې د سړي څه اراده ده او دلته کې دا هم پته لګي چې طلاق دې معاملو کې سړي او ښځې یو بل ډېر الزامونه لګوي څوک دروغ څوک رښتیا وایي نو دې هر څه نه الله تعالی خبرداري او د دې هرې خبرې اورېدو والا دی نه پته یې ورته چې څوک په حق دی څوک په حق نه دی نو څوک پکې ظلم کوي آیت نمبر 228 ته والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء دلته کې طلاق عدت بیان شوی دی د طلاق رجعي کوم یو یعنی هغه طلاق چې د کې سړی ته د رجوع کولو حق وي او دا طلاق اوس که یو ځل ویلي یا دوه ځله ویلي شوی په دې دوه طلاقو کې ښځه بل زر نکاح نشي کولی ښځه لا آزاد نه ده او دا بدري هیڅ یادري طهر پورې یعنی هیڅ نه پچ کم صفای راځي هغه ته وکتل کیږي اوس چې کومه ښځه پریګنیټي هغه ته به هیڅ خونه راځي نو دغه عدت بس ډیلیوري پورې ده اوس که هغه 2 ورځې پس ډیلیوري یا میاش پس اوس هغه ښځه چې هغه ته طلاق وشي مګر هغه ته هیڅ بالکل ناراضي یا خو بیماری یا ډیر عمر والی هیڅ بند شوی یا دونه وړوکی عمر کې دا چې هغه له هیڅ لانه دي شروع شوی نو د دې دواړو عدت 3 میاشتې دي اسلامي میاشتې دي بل هغه خزا چې طلاق ورته وشي مګر لا په کور د رخصتي نه د شوی نو د دې عدت بالکل نشته او که هر وخت واړی نو بل زیزر هم نکاح کول شي او دلته پته لګي چې طلاق کې رجوع کې به خزه د کور نه نزي زینت اظهار بم کوي او چې سړی لکه مایل شي ولا يحل لهن اوس کومه خد چې طلاق ورته شوی دی کور دا او وای نه چې هغه لکه حمل دی مطلب سړی ته نه وای نو ځکه چې هغه خزه غواړي چې د طلاق وشنه الله فرمای چې خزه به حمل نه پټي دا به خاوند ته ضرور وای کچره هغه په الله او په یوم آخرت باندې ایمان لري یعنی اے خزه کته الله منو قیامت روز منی چې ما سره د دې حساب کیږي نو دا خبره م پټوا وبغولتهن احق الله تعالی فرمایي الله سړي له حق ورکړي دی ک اصلاح اراده دی لکه چې کور سمول غواړي نو رجوع کړه یو هیڅ نه پس کچري سو کوی چې رجوع کوم بیا طلاق ورکړي هم داسې درې هیڅ پورې طلاق ورکړي نو رجوع کوي او بیا اصلاح لکه نه غواړي یعنی اغه او خزل لکه بل مطلب خزل د بل کولو سوري بل واده کولو اجازه تم ورکړي کې بل واده کولو ته نه پریدي او خزل سره تعلق هم وساتنه الله فرمای به رجوع مکوي یعنی پرې دې چې خزه عدت پوره شي او طلاق وشي او آزاد شي او سوال د کچري خزه رجوع کول نه غواړي نو بیا بس کیږي اصل کې دلته په د خزي مرزي بیا نه چلیږي دلته حق د سړی دی کچره خزه بالکل رجوع نه غواړي نو بیا به خزه او خزه به خله اخلي عدالت په ذریعہ مګر دی وخت کې چونکه هیڅ حالت کې اغله خله نشي اغسته اوس به سړی رجوع کوي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف په خزو حقوق دي چې سړو باندې لکه څنګه فرایض دي نو خزو حقوق هم شته معروف طریقې دي نه خزو حقوق او فرایض مختلف دي سړو حقوق او فرایض مختلف دي د خزو حقوق د سړو باندې فرض دي چې سړو له ولکه ورکړي یعنی لکه د یو چې لکه حق جوړیږي نو د بل فرض جوړیږي چې هغه پوره کړي په دواړو یو بل حقوق فرایض کو پوره کول دي د خزو حقوق سره سړی به ول هر قسم ضرورت پوره کوي نه نفقه ورکوي کور خسلو په سر کوي او حق مہر به ورکوي وغیرہ وغیرہ نور څه نو داسې د سړو هم حقوق دي په خزو باندې رجال علیهن درجه د سړو د بارا په خزو یو درجه ده یعنی د سړو حق دی چې هغه طلاق ورکول شي رجوع هم کول شي سړی حاکم دی هر څه تنظیم کوي هغه په خزه باندې خرج کوي نو ټول هر څه ذمہ داری جسمانی عقلی طور باندې خود مطلب زیاته د سړوي د خزو نه سړی فوقیت ته په خزو باندې لکه مطلب هغه الله تعالی درجه سیوا کړی ده سړو درجه ځکه اوچته ده چې د هغه ذمہ داری ډېرې زیاتې دي او انساني درجه باندې دواړه یو شان دي یعنی د دواړو یو شان عزت یو شان حقوق دي د دواړو قدر دی په اسلام کې دواړو له ثواب دي ثواب لحاظ سره دواړه یو شان اجر لري ذمہ داری لحاظ سره بیا زیات حقدار چې هغه سړی مطلب ذمہ داری لحاظ سره چې کم زیات حق دی درجه بیا هغه سړی ورکړي شو څنګه چې د سړو وراثت کې حصہ ډېرې ځکه چې د سړی ذمہ داری ډېرې زیاتی او دلته کې د خاوند مقام مرتبه هم بدلېږي د خزي هم او دلته بدلېږي چې دا بهترین نشته را د لپاره ډېر اهمیت ورکول خاص ګڼل دي د عزت کول یو بل سره گزاره کول یو بل سره مینې سره وخت تیرول